السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د مړو ښځې له لور سره نکاح کول. بیا مې ورته وویل چې نکاح خو کېږي د مړو ښځې د لور سره. یو ښځه چې مېړه نه لري نو اولاد یې بیا څنګه وسي؟ د راتلیا د بعضو مناطقو په بعضو ځایو کې داسې چمونه وسي چې مثلا یو ښځه وتښتېږي، د یو چا په نکاح باندې وي، وتښتېږي، ولاړه شي، هغه مېړه یې نه وي خوښ، د بل چا سره ولاړه شي، خو هغه اول مېړه نه یې طلاقه کړې، بس دا دوم یې پسې وکړي، اولادونه یې، بیا د هغو سره نکاح کول څنګه دي؟ محترمه، نکاح کول څه مشکل نه لري، خو باید نه وسي، ځکه هغه اولاد چې حرمونه وي نو د هغه به بیا پکې به بیا کوم خوند پروت وي. روا ده، خو باید نه وسي، ځکه مړو سي ښځه د یو ښځه چې مېړه وکړي چې یا یې خاوند طلاقه نه کړي او یا یې خاوند مړ نه سي، تر هغه وخته پورې دا بل مېړه نه سي کولی. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 280 القسم سادس المحرمات، هغه محرمات چې په هغه تعلق د غیر ورسره وي. ولا يجوز نظر لرجل نارینه لره ان يتزوجه چې په نکاح کې د بل چا ښځه او یا په عده کې هم نه ده روا. نو دا چې ښځه تښتي، علت یې هم دا دی چې موږ خوندې او لوڼې داسې ځای نه ورکړو چې د هغه نه وي خوښ، نه وي خوښ. تاسو چې لوڼې او خوندې ورکوئ، داسې ځای ورکوئ چې د هغو د مېړه خوښ شي. دا پښتانه الله جل جلاله په داسې عذاب وهلي وای چې یو مخ له ما بېرته تر ما ټول هیلک سوي وای. یو عجب د یهودو د نصاراو د ابوجهل چمونه کې شروع شول. زوی ته په پټو سترګو کوزده ور وکړي، بیا نو هغه په زنا واخته وي. لیدلي مو دي، راته ویلي دي، وایي معاینه مې نه ده خوښه، بله معاینه چې کوم جنجالونه دي، زناوې دي کوم، ګناه یې وایي زما د مور پلار په غاړه. واه خدایه پاکه، اوس که یې څه په انسانانو باندې. ښځې دې مړونه یې نه وي خوښ، پرته له مېړه سره یې، چورتې له بل چا سره یې. ولې دی کوئ د کور خرابې زامنو، د انسانانو ژوند اور ته اچوئ؟ دا د ده نفس و غیرت نه مني. غیرت له کومه دی؟ دغه بې شرمي ده چې ولور ته ووایي چې لورکۍ ورکوم دي، خور ورکوم دي، ته خوښ که زه به مرکه ورته وکړم. لوی عجیز صابي صوفي سړی، تسبیح تر پښو تېري، دومره اوږدې تسبیح په لاس کې، چمونه بیا د خنزیر کوي. دغه د زنا دروازې بندې کوي. یو ښځه چې مړو شي او بیا د مېړه څخه تښتي، نو یا به مېړه ظلم ورباندې کوي یا به مېړه نه وي خوښ. رحم وکړي، رحم وکړي، رحم وکړي. لکه په دنیا کې چې داسې درپدر وي دا پښتانه، که مو دغه اعمالو په آخرت په هم دغه د درپدره زامن وي. دنیا په موږ ډکه سوله، مهاجرین سول، ړندان، ګوډان، کونډې، ټول په موږ ځینې ډک یو. بمبار چې له روسانو خلاص سو، خپل روسان الله را باندې مسلط کړل، تنظیمي جنګونه سول، بیا الله جل جلاله امریکایان را باندې مسلط کړل. دا ټول هغه زموږ اعمال دي. ښځو مېړه چې په مزاج سره پوه وي، ښځو مېړه چې ژوند خوږ وي، هېڅ کله به زنا ته سترګې ور وانه ړوي. او هغه خویندې ورونه چې ژوند دي په مشکلاتو کې، نو د الله څخه لري، نو باره چې ویې کول هغه یې وکول. نو دا چې یو ښځه مړو شي تښتي، ولې تښتي؟ علت یې باید پیدا شي. بل یې نو باره نه پسې ورطلاق کوي. داسې خلک ما لیدلي دي، ښځه یې وتښتېږي،
نو دی یې نه پسې طلاق کوي. هلکه دا خو طلاق کولی د ښځې ژوند ور خراب کوي. وایي یا دا نو ولکه آخرت رسم کړي، کور دې خراب ستا سره خو د ژوند نه کوي، نو طلاق ورکړه بس. لا کابل ته خو به روان سې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.